سلامونه قدرمنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وای. په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه وښایو چې څنګه کولی شو د بل چا د موبایل خبرې په خپل موبایل کې واورو. یعنې د بل چا موبایل څنګه کنټرول کولی شو، د هغوی زنګونه څنګه په خپل موبایل کې ترلاسه کولی شو. نو دغه طریقه به زه تاسو ته نن ټوله په همدغه ویډیو کې وښیم. خو مخکې له دې څخه یوه یادونه کومه، که چیرې تاسو وغواړئ چې د یو چا زنګونه په خپل موبایل کې ترلاسه کړئ، د هغه موبایل لپاره تاسو باید لاسرسی ولرئ. یعنې تاسو به دا کوډ په هغه موبایل کې وهئ چې غواړئ د هغه زنګونه د تاسو موبایل ته درشي. نو مثلا دغه کوم موبایل چې ما سره اوس راسره د ویډیو پکې ریکارډ کومه، دا زما د ملګري موبایل دی یا زما د ورور موبایل دی. غواړم د ده زنګونه چې دي زما موبایل ته لاړ شي یا زما سیم کارت ته لاړ شي. نو دلته به زه خپل نمبر پکې ورکوم. او یو بله یادونه دا کومه چې له دې څخه هېڅکله هم تاسو غلطه استفاده مه کوئ. صرف د ضرورت په وخت کې تاسو د نه استفاده وکړئ. مثلا تاسو کوم د فامیل غړي یي، تاسو غواړئ هغه تعقیب کړئ، څه ډول خلکو سره روابط ساتي، څنګه خبرې ورسره کوي، نو تاسو کولی شئ چې په دغه صورت کې دغه څخه استفاده وکړئ. نو اوس راځو تاسو ته دغه کوډ درښیم. دې لپاره به تاسو په موبایل کې راشئ، سمپلي دغه فون یا ډایل پیډ ته. دا په هر موبایل کې وي، تاسو کولی شئ چې دغه راخلاص کړئ. کله مو چې دغه راخلاص کړ، نو دلته به تاسو ته دغه کوډ وښیم، دا به پکې ولیکئ. را به شئ وبلیکئ چې سټار یا ستره یا ستوری 6 او 7. بیا به راشئ سټار به ووهئ. کله چې دغه ووهه، بیا به په دې ځای کې خپل نمبر ورکئ. یعنې دغه زما د فامیل د کوم غړي موبایل دی، زه غواړم خپل نمبر پکې ورکړم چې د دغه موبایل زنګونه زما سیم کارت یا زما موبایل ته لاړ شي. نو زه خپل نمبر په دې ځای کې ورکوم. دغلته مې نمبر ورکړ او دې نه وروسته به بیا تاسو راشئ دغه هیشت به ووهئ. دا هیشت یا زینه به ووهئ او بعد له هغې به بیا راشئ دغه د ډایل اپشن به ووهئ. کله چې تاسو دغه ووهئ، نو په دې ځای کې بیا تاسو ته را اړوي چې کال فورواډینګ وین بیزي فور بیسیک سرویس. یعنې دا بیا په هغه صورت کې کیږي چې دغه موبایل یا بند وي یا یې دغه کټ کړي یا په نورو مواردو کې تاسو د دغه موبایل زنګونه چې دي ترلاسه کولی شئ او بالکل په اسانه طریقې سره د دغه کس خبرې چې دي تاسو په خپل موبایل کې اورېدلی شئ او د ده ډیټا ټوله چې دی کنټرول کولی شئ. نو دا چې دی ډېره بهترینه طریقه ده، بدون له دې نه چې تاسو کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ یا کوم ویب سایټ ته تاسو ورشئ. نو تاسو کولی شئ چې دغه په دې طریقې سره په دې کې خپل د ټریک چې دی اپناو کړئ. اوس ځینې کسان به بیا وایي چې ښه موږ خو دغسې پکې وکړل، اوس غواړو چې دا بیرته غیر فعال کړو. یعنې تاسو دا سیستم چې دی اوس پکې فعال کړ، غواړئ بیرته یې غیر فعال کړئ. نو اوس به بیا تاسو د دې لپاره راشئ. اول به تاسو سټار وهلو چې فعال کړئ، نو د سټار په ځای به اوس تاسو راشئ دغه هیشت به ووهئ. اول به هیشت ووهئ، بیا به راشئ 6، بیا به راشئ 7. نور کوډ هماغه دی، خو صرف به تاسو د سټار په ځای چې دی هیشت ووهئ. بیا به راشئ هیشت به ووهئ او بیا به چې دی هماغه نمبر ورکړئ چې تاسو مخکې ورته ورکړی و. او اوس دغلته نمبر ورکوو موږ، هماغه نمبر چې موږ مخکې ورکړی و. بیا به تاسو په آخره کې هیشت ووهئ او بیا به چې دی دغه ډایل کړئ. کله چې تاسو دغه ډایل کړئ، نو تاسو سره دا چې دی بالکل غیر فعال کیږي. نو ګرانو لیدونکو، زموږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. که چېرې تاسو ویډیو خوښه شوې وي، درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.